Assalamualaikum guys, welcome back to another AFG family video. I hope you guys are all happy and okay. Guys, look at the beautiful weather today. Ta-da! I hope you guys are enjoying it as much as we are, because we are actually absolutely loving the weather today. Yeah. Daddy? ګرانه ملګرو وګورئ څومره ښایسته منطقه ده د برج وګورئ دومره ښایسته هوا ده نن دا برج به موږ تاسو ته وښیو دا ډېر د موږ سره نږدې برج ده خو دغه لاندې درې برجونه سر په سر دي سره او دغه منطقه هغه منطقه هم وښیه داسې برج نه اخوا منطقه وښیه ورته چې د خلکو وګوري دا به دلته دغه برجونو غاړو ته داسې شیان لګېدلي دي چې نو بیرون شاید نشي د اوس شاید لږ وښودل شي دا موږ اوس روان یو ملګرو نن د ما د کفترو ته دپاره زه هغه اخلم څه ورته دانه نو کفترو دانې ځي ته ځو هلته یو فارم دی هغه فارم به هم تاسو وګورو اسپان دی پکې کچر هر څه پکې موجود دي او نو اوس روان یو نن ډېره ښکلې هوا هم ده ډېره ښایسته هوا ده نو ډېر وخت بعد موږ هم داسې بس وتلي په چکر باندې کفترو د دانې ځای بندېږي نو دې وجې نه روان یم هملته چې خپلو کفترو ته دننه او نن به د کفترو عکسونه هم د سره پکې واچوم او د ما کفترې به م وګورئ زه هر انسان یو شوق لري نو دا شوق زه ټولو ملګرو ته وایم دا ډېر ښه وي د انسان غمونه اخوا دېخوا کوي نو ملګرو خدای دې وکړي چې د تاسو دغه ویډیو خوښه شي تاسو موږ سره پاتې شئ موږ تاسو ته ډېر څه پکې وښیو مننه موږ سره پاتې شئ ها ملګرو تاسو وګورئ دا یو منطقه ده بوري فارم ورته وایي دلته خلک اسپان راولي خپل اسپان یو خو ګوره په 2000 نه تر 10,000 پورې دوی یو آس واخلي آس بیا دلته راولي خلکو ته ورکړي چې ساعت یې ورته د فارم والا ته ورکړي بیا په هفته کې یو ورځ دوی راځي یو څو ساعتونه دپاره خپل آس باندې دوی دلته لږ چکر مکر ووهي نو دا چکر دوی ته ګوره څومره ګران تمامېږي خو بس دا د پیسه دارو خلکو کار دی پوه شئ تاسو ګورئ دا منطقه د ټوله د فارم پورې تعلق لري as you can see is very green all and grassy and you can see these people they are buying the one horse from 2,000 to 10,000 pound each horse and they are giving it to these farm people to look after it so once a week these people are coming just to ride their horse for 1 hour 2 hours enjoy it and they are leaving it back the horse is staying with the farm and if the horse is their own horse but just they cannot take care of it in their house so they have to give it to this as you can see this is the farm oops is the farm I hope it's open yes it's open so as you can see as you can see there اسپونه وګورئ دا اسپونه خلکو خپل اسپونه دي خو دلته او د نور راځو خپله دانه دا ځای نه اخلو د کفترو دپاره او موږ به ورکو شو وبګورو بیا وروسته نور ځایونه هم درته وښیو مننه As you guys can see, my dad is getting pigeon food right now. Guys, this is the food for my pigeon. Just have to pull As you guys something can for see, this. my dad is very strong, mashallah. There's probably like 20 to 15 kgs. Hard job for my pigeons, you see guys? That's it, we are done from here, we're gonna go. I will show you some other areas. Guys, this is the horses. The horse will the first stop to try look. Show him the horse how they wash it. دا چې د ویښتان ورته کلی وي داسې یې مینځي وګوره صاف سوتره ښه ټیک کیر کوي د هورسو دا هغه فارم و چې تاسو ته مو وښودو this area as well. دا د دوی فارم دی دا کې هورس ساتي هورس په دغو کې ساتي اوس هورس نشته کچران نشته اسپان نشته ځکه چې خلک چکر ته بوتل دي چکر پې وخي دا ګور دا ټول خلک روان دي د چکر دپاره خپلو کچرو ته ورځي خپلو اسپانو باندې چکر وخي نو
دا بس د ژوندګۍ زندګۍ نه خوند اخلي بس مرګلو خپل ژوند نه خوند واخلي واوره ژوند دی مینه ورکړئ او بس نفرتونه کم کړئ او یو بل ته مینه ورکړئ ژوند نه خوند واخلئ څومره خوند چې په مینه کې دی دومره په بل شي کې نشته او دغه تاسو ته وښیو چې ښکلي ښکلي ځایونه او مخکې ته راځي درته ښایي دا ویډیو کې انشاءالله چې نن ډېر ښکلی لمر دی او ښه ورځ ده دغې وجې نه Okay guys, now we have finished from the farm and we're on the way to get shariah because we absolutely love Afghan ice cream. Yep, that's right, and we'll catch you there. Yes, I will love it as well. Okay guys, now we're going to shariah. Guys, As you guys can see, we got the ice shariah. Sorry, I mean. Afghan shariah. Afghan shariah. It looks so delicious. Just look at it. It's with jala and this only shariah. Hi guys, this is Afghan shariah we got. Is look, this is with jala, very nice. Lovely. Sajjad didn't want shariah today, so only 3 of us we got it. So Yep. Muhammad show you a shariah. Mine is hit. As you guys can see, you guys want some, don't you? That's delicious. Okay guys, we'll enjoy the shariah. If we will see something nice on the way, we will show it to you guys. Okay guys, I think we're gonna end our video here for today, and we went all the ways around and Sajjad and Amir Muhammad, they are tired. As you can see, Sajjad is almost sleepy and Amir is already sleeping. He's been So sleeping the whole Muhammad is time. like me, he's a soldier, so he's always awake with me. You know, I can be awake 48 hours and once no problem. Okay guys, I think it's better to end the movie here. So we'll say bye. We and love we you love you all. Bye. Bye. Amir is not there today, he's sleepy.